بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. محترم او معزز ورونو، د عقایدو برخه یا د عقایدو د درسونو په سلسله کې مو په تیر درس کې د ملائکو اړوند معلومات او د آسماني کتابونو اړوند معلومات شرح کړل. په ننني درس کې به د انبیاء علیهم السلام بیان او په انبیاء علیهم السلام کې تر ټولو سپېڅلی پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فضیلت دا به بیان کو. د ایمان څلورم صفت دا رښتینی باور لرل دي پر ټولو انبیاو باندې، یعنې عقیده به دې دا وي چې ټول انبیا حق دي او ټول رسولان حق دي. رسولان هغه کسان دي چې الله جل جلاله د انسانانو د جملې څخه د انسانانو د لارښوونې لپاره رالیږلي وي، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ترجمه د دې مبارک آیات داسې ده: الله جل شانه فرمایي: ووایاست ایمان مو راوړی دی پر الله جل جلاله باندې، او ایمان مو راوړی دی پر هغه څه باندې چې نازل سوي دي و ابراهیم علیه السلام ته، اسماعیل علیه السلام ته، اسحاق علیه السلام ته او یعقوب علیه السلام ته، او ایمان مو راوړی دی پر هغه څه باندې چې ورکړل سوي دي و موسی او عیسی علیه السلام ته، او ایمان مو راوړی دی پر هغه څه باندې چې انبیاء علیهم السلام ته ورکړل سوي دي د خپل رب جل جلاله څخه. د دوی په منځ کې توپیر نه کوو او موږ خپل رب ته غاړې ایښوونکي یو. د ټولو انبیاء علیهم السلام د شمیر په اړه ملا علی قاری رحمه الله فرمایي: د ټولو انبیاو شمیر زیات او کم پکښې 1,40,000 انبیا او رسولان دي، ځینو بیا تر دې پورته ښودلي دي. البته رسول هغه چاته ویل کیږي چې نوی دین او کتاب ورکړل سوی وي، او نبی هغه چاته ویل کیږي چې نوی دین او کتاب ورکړل سوی وي او یا نوی ورکړل سوی. د پیغمبرانو علیهم السلام په لړ کې لومړی پیغمبر حضرت آدم علیه السلام دی او وروستی پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم الله جل جلاله تر ټولو پیغمبرانو غوره او افضل پیغمبر ګرځولی دی. همدا ډول رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې داسې ځانګړتیاوې ورکړې وې چې نور انبیاو نه درلودې، او امت یې پر ټولو امتونو غوره او بهتر دی، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: إن الله فضلني على الأنبياء وفضل أمتي على الأمم. الله جل جلاله ما ته پر نورو پیغمبرانو باندې بهتري را کړې ده، او زما امت یې پر نورو امتونو باندې بهتري ورکړې ده. په بل ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي:
انا سید ولد آدم یوم القیامة ولا فخری، زه به د قیامت په ورځ د آدم علیه السلام د اولادې سردار یم، ما لره د فخر نه وي. په بل ځای کې راځي عن ابن عباس رضی الله عنهما قال إن الله فضل محمدا على الأنبياء وعلى أهل السماء. ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي الله جل جلاله حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پر ټول انبیاو او د اسمان پر اوسیدونکو بهتر ګرځولی دی. محمد صلی الله علیه وسلم د پیرانانو او انسانانو لپاره پیغمبر دی. نه تنها چې د انسانانو دپاره دی، بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بله بهتري دا ده چې الله جل جلاله رسالت دا عام کړی دی. نه یوازې چې د انسانانو لپاره پیغمبر لیږل سوی دی، بلکې د پیرانانو لپاره هم پیغمبر لیږل سوی دی. همدا مطلب په ډیرو آیاتونو او احادیثو ثابت سوی دی. د بیلګې په ډول الله جل جلاله فرمایي وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وحی کړل سوي دي و ما ته چې تاسو وویروم په دې قرآن سره او هغه څوک چې قرآن ورته ورسیږي، یعنې هر څوک چې قرآن ورته رسیږي، که انسان وي که پیری وي، رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغو لپاره ویرونکی او زیری ورکونکی دی. په بل ځای کې الله جل جلاله فرمایي وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون. موږ ته نه یې لیږلی مګر لیږلی مو یې د ټولو خلکو لپاره زیری ورکوونکي و خلکو ته په جنت سره او ویرونکي د خلکو یې په دوزخ سره، مګر ډېر خلک نه پوهېږي. په بل ځای کې الله جل جلاله فرمایي یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل، ای د پیرانانو او انسانانو ټولی، آیا تاسو ته رسولان نه ورغلي؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم بله ځانګړتیا دا ده چې الله جل جلاله وروستی پیغمبر ګرځولی دی. تر ده وروسته بل پیغمبر نه راځي او د ده دین به تر قیامته پورې چلیږي، ځکه الله جل جلاله فرمایي ولكن رسول الله وخاتم النبیین، مگر محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی او ختم کوونکی د نبیانو دی، یعنی تر رسول الله صلی الله علیه وسلم وروسته بل نبی نه راځي. الله جل جلاله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د معراج ویاړ ور په برخه کړی و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله جل جلاله د ټول عالم لپاره د رحمت او هدایت سبب ګرځولی دی، لکه چې فرمایي وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، موږ ته یوازې د عالمیانو لپاره رحمت لیږلی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله جل شانه دومره علم ورکړی و چې تر ټولو انسانانو په څو چنده واره زیات و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله جل شانه عجیبه معجزې ورکړي وې، لکه د سپوږمۍ راکښته کېدل، قرآن کریم، د حدیبیې په صلح کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښکاره معجزه چې تر ګوتو مبارکو یې اوبه راووتلې. د پیغمبر علیه السلام بله معجزه دا وه چې درختو اطاعت کړی دی. تفصیلي قصه یې په یو بل کتاب کې راځي. زما یو کتاب دی نبوي معجزې
په هغه کې د پیغمبر علیه السلام ټولې معجزې بیان سوي شرح سوي دي په پښتو ژبه باندې دي که یې تاسې پیدا کړئ ویې ګورئ ډېره استفاده به ځینې وکړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امت الله جل شانه پر ټولو امتونو باندې بهترین امت ګرځولی دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فضیلت حاصل خلاصه دا چې الله جل جلاله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر نور انبیاو بهترین پیغمبر ګرځولی دی د ټولو مؤمنانو به دا عقیده وي چې تمام انبیا حق دي او دا به یې عقیده وي چې تر ټولو انبیاو بهترین پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم دی دا د نن درس په ننني درس کې د انبیاو علیهم السلام په اړه د مسلمان عقیده نبی چاته وایي رسول چاته وایي څونه انبیا او رسولان دي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر ټولو انبیاو باندې بهترین پیغمبر دی په راتلونکي درس کې به د قیامت د ورځې په اړه څه معلومات چې پنځم صفت دی او د قیامت لوی او کوچني علامې څه دي د هغه په اړه باندې به ان شاء الله العزیز څېړنه او بحث کوو والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته